بسم الله الرحمن الرحیم. ښه ریبټ کم ورژن موږ انسټال کړی دی؟ اټوډیسک ریبټ 2022 صحیح شو کنه. بس دې ریبټ ته خو موږ دا زمونږ دې ته موږ بیم وایو، صحیح دی کنه. بیم ورته وایو خو پکار چې دلته کې لیکلی وي چې اټوډیسک ریبټ الکتریکل یا میکینیکل یا ارکیټیکچر دا قصې ورسره لیکلی وي، خو نه ټول آل ان ون دی. ښه دې کې خو بیا ټمپلیټ ډیزاین کړی دی، په ټمپلیټ باندې به بحث کوو. د ټول نه اول خو دا پیژندل غواړي چې دا موږ ته کولاو څه شو، خیال دی کنه. کومه وینډو کولاو شوه د دې د انټرفیس پیژنو. ښه دا زموږ سره ریسنت فایل وینډو ده یا دا زموږ سره ویلکم وینډو ده، صحیح ده. په دې کې زموږ سره دا کوم بټن چې ښکاري کنه دلته کې لاسه بټن نشته، خو دې ټایټل بار دی لکه څنګه چې موږ مخکې دا قصې کولې چې دا ټایټل بار دی او دا پلانې دی، صحیح شو کنه. د دې ریوټ ورژن څه دی؟ دا کوم ورژن دی؟ بخوا کې سره سری کړی دی په دې کې دنیا شي دی. ښه د بزنس مینانو دپاره، صحیح دی کنه. او ټول خو موږ له نشي راکولی کنه، زموږ چې څه حاجت دی هغه الله کړی دی. دلته کې زموږ سره یو ماډل کولاویږي یا سیو کېږي یا کنه، نو دلته کې لیکلی دی ماډل او دلته کې څه لیکلی دی؟ فیملیز. ماډل څه ته وایي او فیملی څه ته وایي؟ زموږ دا ریوټ ارکیټیکچر نه دی، دا ټول د فیملیز نه جوړ دی، صحیح ده. دا ور بند کړه، دا لغه کولاو کړه. شور نه دی، صحیح شو کنه. دا ریوټ ارکیټیکچر څه دی؟ د څه نه جوړ دی؟ د فیملیز نه جوړ دی. ماډل به موږ جوړو، فیملیز به موږ جوړو که چې د ضرورت راغی، خو نه فیملی به موږ ځکه نه جوړو چې دا خو لوی سمندر دی کنه. په دې کې د هر چا خپل خپل کار دی، داسې نه ده چې ته به ټول کار لکه اوس دا الکتریکل دغه دی کنه ریوټ دی، نو الکتریکل ریوټ خو خلک د بیلډینګ دپاره کوي، نو بیلډینګ به هم ته جوړی. خیال دی کنه دې خبرې دی فکر دی. نو نه داسې نه ده، زموږ چې پکې څه کار دی هغه به کوو. خو ریوټ ارکیټیکچر ټوټل د څه نه جوړ دی؟ فیملیز نه جوړ دی. ښه او فیملیز چې دا فیملی چې ده کنه هغه یو 3D شیپ دی د مکمل سپیسیفیکیشن سره، صحیح دی کنه. لکه فار ایگزامپل بلب دی چې د بلب 3D پکې هم ده او د بلب وولټیج پکې هم دی چې د څومره وولټ لوډ پکې هم دی، دا هر څه دی پکې. خیال دی دې ته څه وایي؟ دا یو فیملی ولا جوړه کړې ده، صحیح شو. نو دا د دې هغه شارټ کټ دی. یو ماډل دی یو فیملی دی. ګوره که دلته کې لاندې وګورې کنه دا سیستم فیملی دی، دا اسی تا د یو سټرکچر فیملی خو دی، دا د ارکیټیکچر فیملی خو دی. ټیک شو. سټیپس دا لکه مطلب دا چې په دې کې ته فیملی باندې کار کوي، نو دلته به ستا ریسنت فایلز به دلته کې اوپن، لکه دلته کې چې څنګه په ماډل کې ریسنت فایل اوپن دی. ریسنت فایل مطلب څه دی؟ لاست چې تا کوم کار سره وکړی دا هم دلته کې صحیح اب شو کېږي. ټیک شو. د خیر سره ښه دلته کې لیکلی دی اټوډیسک ډاکومنټس. ها نو چې اټوډیسک ډاکومنټ شو نو دلته کې به ته ساین ان کېږي. څه ته به ساین ان کېږي؟ اټوډیسک ته به ساین کېږي. 365 او 365 هغه زموږ کلاود سټوریج دی. خیال دی. نو زما به جدا آی ډي کنه، ما ته به کمپنۍ یو چیپ ارکیټیکټ یا هر چا ما ته به فایل رالیږلی، نو هغه به زه د دې ځای نه ډاونلوډ کوم. براوزر ته پکې حاجت نه راځي، زه ودرېږم چې ګوګل ته لاړ شم او بیا به اټوډیسک ته لاړ شم او بیا به راته ایمیل شوی یا به راته جیمیل شوی. نه نه مړه د دې خپل نیټورک دی. ښه نو دې ته دې نو باسي نه، صحیح شوه. ښه دا به اوس مونږ څه چلو کړو؟ نیو به کړو. نیو کله چې مونږ نیو ته رالو کنه دلته کې زمونږ څه تپوس کوي؟ ټمپلیټ فایل. ښه نو ټمپلیټ فایل څه ته وایي؟ پاڼې باندې شته. خیر دی راځه دغه د انسټال کړی کنه دې ته به ته هسې هم خوشحالېږي چې لکه اکټیویټ سیز انسټال یې کنه صحیح بیا مزه ورکوي. پوه شوې؟ هېڅ ټینشن پکې نشته. خیر بل دا چې دغه لرګه یا دا قلعي دي لرګه دی لرګه وه. ټیک شو که نه. خیره اوس به موږ څه کوو؟ ټمپلیټ څه ته وایي؟ ښه موږ سره دلته کې کلاس دی خو ګور. ښه
ټمپلیټ کنسټرکشن په حواله سره چې کم فیملیز دي کم اپشن دي څه شي ضرورت ته هغه دي کې ریډی میډ پروت دی خیال دی لکه پروجیکټ براوزر یا پراپرټي هغه به د څه په حواله سره د کنسټرکشن ټمپلیټ په حواله سره وي خیر بیا بجلی ته مې انتظار اصل کې موږ بیټری سایډ ته وړي نه دا خاطر به بیټری سیور ولګېدو ښه صحیح شو زه ما خو چارج بل ختم صحیح شو کنه دا بچي زه خدای پاک دې خیر امپیریل ارکیټیکچر ټمپلیټ په ارکیټیکچر ټمپلیټ کې به د وال خبري د ډور خبري وي خیال دی ودا نو هغه به د مخ کې نمو سره څه کوي برابر کړی وي ټمپلیټ هغه ته وایي لکه تعالی یو پروجیکټ راغی یو پروجیکټ الله اوس په هغه پروجیکټ کې هغه الکتریکل پروجیکټ ته یا سیول دی هر څه دی هغه ته فول اینڈ فائنل ډیزاین داږي وي باغی کې استعمال شو ایکسټرنل صحیح ده کنه ایکسټرنل فیملیز په استعمال شو سبق استعمال شو د بهر نه ورته فیملیانی راوړي یا تا ولا فیملیانی دون ضرورت چې تا ولا سکړي ډیزاین دی ولم کړی نو اوس دا فیملیانی خو تا راوړي اوس استاغه پروجیکټ خو مکمل دروند دی اوس مطلب دا چې دا هر څه دی بګي ایکسټرنل فیملیز دی بګي ډېر شوونه چې دا هغه ایکسټرنل وته او هغه په ریویټ ارکیټیکچر کې ریډی میډ نو ډیفالت پکې نو صحیح شو کنه بیا ته ولګي د کوم پروجیکټ چې تا فائنل کو لکه مطلب د سکول یو بلډینګ د هغه لپاره تا الکتریکل یا ام ای پی ډیزاین دی ولوګو مکمل دی دغه فایل بستا بیا د هغه نه مزان بیا ټمپلیټ جوړ کی پوه شئ چې ته به بل پروجیکټ جوړه چې ته په مخه د بهر نه بیا شي نه راوړي او چې بدی کې هغه صحیح ډیفالت پراته نه هغه د سوي هغه زموږ سره ټمپلیټ شو ښه لکه مونږ ته په روان پروجیکټ کې وس اساني ده تا ما ته کال کړو زمانه دی او فیملی غوښتي و د بل نه د دنیا کسان نه خطا خپل سکول سکو اوس چې ته بل پروجیکټ کې بیا باندې شنو ضرورت راځي ته بیا ما ته ټریپ نه کې دا نه ولستړی کې دا بیا په ټمپلیټ کې زمونږ غ لاست کم سکول ورته کوم پروجیکټ کړو کنه هغه مونږه دا غنه ټمپلیټ فایل جوړیږي صحیح ده ټمپلیټ د فارا د فایل نیم خبره د ټمپلیټ شروع کړی ده نو ټمپلیټ زموږ سره د ټمپلیټ فایل فارمیټ سره دی ته سوي دی زیږي ته سوي لکه دا ار ټي چې ما ولې کو کنه زه تعالی کوټي په دې باندې پوها کوم دا نه ده مونږ وای دا صحیح ده کنه خیر یا سره دی دا فایل نیم دی خدا په کې څه دی وایي کنه خبره دا زموږ سره دی ایکسټنشن سره د څه ایکسټنشن دی د فایل ها مونږ فایل په دې باندې پیژنو سره دا ایکسټنشن دی مونږ فایل په دې پیژنو یو ولکته خو یا یو سر دی هغه ځان یو ټمپلیټ جوړ کړی دی خو یاره حد دی نو ته بیا هغه ریکوست وکړي یاره سرجی هغه ټمپلیټ موږ راکړه د هر کوم خپل ټمپلیټ ښه هغه کې دنیا شي مواد چې هغه مخکې موجودي نو ایکسټنشن فایل ار ټي ای دا چې کله ار ټي ای فایل وریدو ته پوه شې چې دا څه چل دی دا زما سره ریوټ ټمپلیټ دی نه ار ټي ای خو ایکسټنشن دی هغه فایل به صحیح ټمپلیټ فایل وي دې خبر کوو نه شوي کسو دې ته فایل فارمیټ هم وایي سوي وتا فایل فارمیټ ها فایل فارمیټ مونږه د فایل فارمیټ په دې پیژنو لکه د ام اس ورډ هغه چې مونږ په ډي یو سي پیژنو د ایکسل هغه چې مونږ په ایکس ال اس ایکس باندې پیژنو د نوٹ پیډ هغه مونږ په ټي ایکس ټي باندې پیژنو پوهیږئ بس دې پیژنو چې دا څه ته وایي د پی ډی اف هغه ټیک شو خاصه هغه دا اساني راځي وځه لګي لیکه دا ریوټ ټمپلیټ ته نو چې اوس پکې پروجیکټ فایل دا د ریوټ ټمپلیټ خبره وه دا زموږ سره څه خبره وه دا
ریوټ ټمپلیټ ٹھیک شو دا د ریوټ ټمپلیټ خبره وه ها اوس زموږ سره ماډل فایل دی دلته کوته ماډل لیکلی دی خو په هغه شاته ورجونې کوته څه لیکلی د هغې خبرو نه خبرېدل پکار دي روه کومې چې په مستقبل کې را روانې دي صحیح دی که نه انشاءالله دویمه خبره ده ښه اوس ده ماډل یا پروجیکټ د دې فایل فارمیټ به څنګه وي فایل فارمیټ ته یې ګوره ها دلته کې ما یو فایل نیم وي فایل نیم خو وایي که نه ډاټ آر وي ټي څه وایي آر وي ټي نو د دواړو ایکسټنشن چینج نه دی خیال دې دی که نه فایل نیم دی زموږ سره پروجیکټ فایل دی ریوټ فایل لکه مطلب دا داسې نه چې ته به پروجیکټ فایل ته ریوټ ووایې او چې ته کې بیا لیږې سلیکټ آل وایي او څیزونه ډیلیټ کړې او نوی پروجیکټ به یې جوړې دا غل دي چې دوی کولی کوي پوهېږې که نه خبره نو مونږ دا ریوټ ټمپلیټ دلته کې ځکه په مخه لګیا اوس ټرې کوو چې دلته پکې دا دې ولې ایښودي دي دا مونږ ډایرکټ نیو کوو ولې نه خیال دی لکه زه وایم نه چې وکړې کومه چې ځان له د سر نه ټمپلیټ جوړ کړم ته ووایې په دې باندې به څومره ټایم لګي نو دا به ما دا د هر پروجیکټ لپاره دا چل کوم پوهېږې که نه خبره باندې نو ځکه دا د مخکې نه جوړ کړي چې د دې په تکلیف کې رانشي خو چې ما او تا خو یو پېژنو که نه زما او ستا لپاره به اسانېږي څنګه ښه بله خبره درېیمه ریوټ فیملی IES په ریوټ فیملیز د دې فایل فارمیټ به صحیح ریوټ فیملی فایل فارمیټ په صحیح فایل نیم خو به وي کېدای شي نه عارف دی ای ورسره ولیکو ښه صحیح شوه که نه مطلب دا چې ستا مایند سیټ دی نو دا زموږ سره آر ټي ای شو دا ته په دې شادانو خبره پوه شوې نو ځکه د دې لا پښتو کې ورته وایي دا خبره د دې له راوتله نو دا زموږ سره آر وي ټي دا خبرې پېژندل ولې پکار دي که نه که ته چې د انټرنیټ ته ځي او ځان له فایل ډاونلوډ کوې چې ته خو دا خپل قصې نه خبرې او صحیح دی که نه ریوټ شو که نه ټوټل ریوټ دی او اوس به تا د سوات ایس ډبلیو ټي باندې نه لیکي زندګي خراب او د دې لاندې د ریوټ فیملی واغسته او دغه صرف ریوټ شو پوه شئ که نه خبره دا خبرې ولې موږ له پېژندل پکار دي زما او ستا به فیملیانې پکارېږي یا هغه کېدای شي موږ آنلاین الو نو ته به بیا ستا کومه فیملی پکار ده صحیح ده که نه نو سیلینګ لایټ شو نو ته به ورته هلته کې سیلینګ لایټ چې لیکو نو ډاټ آر ایف ای چې ورته ولیکي نو هغه ته به پته ولګي چې یاره دی څه کوي د له فیملیانو په تکل کې دی اورې یا دغه شان طریقه ته تپوس کوې نو لکه تا ته به خپل تپوس معلومي ښه په ټمپلیټ باندې پوه شوې که نه خیره اوس به مونږ مخکې ځو ښه نو ټمپلیټ زموږ سره ریډي پروت دی صحیح شوه نو دا زموږ سره څه دی سیسټم ته به لاړ شو صحیح ده که نه په سیسټم کې به دا څه کوم سیسټم کې چې کوم سیسټم یو ټمپلیټ دی صحیح شو دې ته اوس ګوره ښه دی به اوس د سیسټم په حوالې سره اسان جوړ کړی دی به اسان کړی ښه ښه دې ته ګوره ښه ګورې پروجیکټ براوزر ته وګورې خبر ټول یې څه دي الیکټریکل میکینیکل او پلمبینګ یعنی ایم ای پی دی سیسټم دی که نه زموږ پکې د څه سره کار دی د الیکټریکل سره پکې زموږ کار دی دا ته مونږ درکولی شو که نه شو نه شو دی دا پکې ریډیمیډ جوړ دی که مونږ ته وغواړو لرکولی دي شو خو مونږ وایو زه دي پکې چې دې نه پکې به خیر لږ لږ خبر یو که نه خیال دی نه نو دا زما سره څه دی الیکټریکل او دا ټول هر څه دا په یو پروجیکټ کې کېږي که نه صحیح شو که نه خیر نو دا زموږ سره دی سیسټم ته مونږ څه وایو ایم ای پی صحیح شو که نه میکینیکل الیکټریکل میکینیکل او پلمبینګ
دا خبره خو موږ د اوس پته ولګېده ښه موږ ورو لګیا یو پرایویټ ارکیټیکچر باندې عبور حاصلېږي خیال نه دی وته اوس راځو که نه د دې د انټرفیس وایي پراجیکټ شروع شو دا د پراجیکټ انټرفیس دی اوس خامخا هلته خو ریسنټ فایل و چې موږ به څه کوو نوی کار کوو زوړ کار کوو نو اوس راځه ښه دې ته موږ څه وایو اپلیکیشن بټن څه ورته وایو خو دلته کې چې به موږ په دې باندې کلیک کوو صحیح شوه که نه نو لاندې به څه کولاو شو د فایل په شان مینو به کولاو شوه اوس ورته چې د اپلیکیشن بټن ونه صحیح شوه که نه د دې نه په شاتني ورجنو کې به ورته څه وی اپلیکیشن بټن صحیح شو کنه لکه په فایل کې چې دلته کې څه دي کنه نو موږ چې په دې بټن کلیک کو نو دا د فایل دا خبره په دې بټن کې کولاوي دا نو دا واپس کړی دا هغه ته پته ولګي چې یاره دې څه ضرورت دې اپلیکیشن بټن نه خلک دی فوکس کیږي خلک وایي دا چې د ګیاسي آیکن دی نو اوس اسی آیکن دی ښه نو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره د ریبټ پروجیکټ دا زموږ سره ریبټ دی نو دلته کې دا دی هغه لوګو دا مونوګرام دی صحیح ده اسنه چې څه وته بل څه وته وایي صحیح شو ها زه جوس په دې هوم باندې کلیک وکم چرته لاړم نیو پیج ته رالم ټیک شو د دې مطلب دا دی په دې ځای کې به مخکې دلته نیو پروت و سبب پروت اوس وته څه وایي هوم وته وایي چې لکه ستاسو ضرورت نه خبره ده اسانه کړه هغه ته پته چې په فایل کې د نیو دا خبره شته نو ته چې اوس فار ایگزامپل ته چې دلته کې نیو رالی کنه ستان د پوس کې پروجیکټ ته فیملی دی څه دي کنسپچوال ماس ته ټایټل بلاک ته انوټیشن دا خو وخت خبرې زما استاد دا دوه خبرې دي دا خدای مونږ دلته کې ماډل هم لیکل دی او پروجیکټ یې دی دلته کې دا دی دا دلته مې ډیفاین کړل ته نو ماډل مې لیکل او پروجیکټ مې لیکل دا دلته کې چې موږ راځو کنه پروجیکټ او دی هوم ته چې راشي صحیح لیکل ماډل دواړه خبرې کې موجود دي صحیح شو کنه نو دا زموږ سره کویک اکسس ټول بار دی څه دی کویک اکسس ټول بار دی ښه دا ډیر اهم او کویک اکسس به کو نو دا به موږ دا موست یوز دی نو دلته کې موږ خو دی ښه او ښه دا وسته دی دا ټایټل بار دی خو دې په دې کې دنه څه دي اټو ډیسک ریوټ 2022 دا خو ټیک شو پروجیکټ 1 موږ دا پروجیکټ سیو کړی دی کله چې موږ راشو دلته کې بس سیو ایز دا کلاود ماډل نه دی کلاود ماډل چې موږ دلته کې سیو وو کنه نو ډایرکټ الته کې پاغي کې سیو کی مطلب پاغي انټرنیټ کې سیو کی نو د دې مطلب دا لکه زه ناس یم ما یو فایل ګلاو کړی دی د کلاود اته دا غږینه ولګی دی په کلاود باندې زما په فایل کې لیکي لکه نور سيزونه به کې اډ او دا د کنټرول اس وې دلته ما سره اپډیټ شي زما دا فایل نه مې سره لیکیا دی خیال دی زما کوم کولای شم تبه کوم کولای بل د بلار شي دا کلاود ماډل ښه سیو د کرنٹ ریوټ ماډل ټو د کلاود اوه پروجیکټ خو دا بزل دي سیو کوم کنه ټمپلیټ هم اکټیو دی فیملی ته وګوره دا ډیم دی دا وجه دا چې په فیملی کې لیکیا نو زموږ کار د پروجیکټ دا ز پروجیکټ سیو کوم دلته به تاسو لیکلی ریوټ صحیح شو سبارا شما دی نیو والیوم ته وراشم په نیو والیوم کې وګورم مای به سره چې ریوټ الکټ ٹھیک شو دې ته بدن نه لاړ شم بل فایل به جوړ کړم دا زموږ سره پروجیکټ فایل پروجیکټ فایلز په دې بدن نه پروجیکټ فایلز صحیح ده کنه دا کوم پروجیکټ فایل دی دا موږ چې اوس کوو دا زموږ سره د پروجیکټ 1 په دې کې بدن نه په پروجیکټ 1 باندې دی سیو دې ځکه ته راغله مونږ ځکه دا کار نه زموږ سافټویر لپاره بدرونی هو کار به د خیر سره زبردست کی ان شاء الله دلته اوس وګوره پروجیکټ 1 دا زموږ فایل دی کچر دا فایل ما سیو ایس نو ہے سیو ایس کراله ما پروجیکټ ته او دلته کې ما سیو کو دا ما سره پروجیکټ نه دا الکتریکل پروجیکټ دی الکتریکل پروجیکټ 1 دی
دا ټایټل نه موږ ته په اسانه ځکه چې تا له یو فایل لږ خلک بیا بره ګوري صحیح ده که نه ٹھیک ہے زه صحیح شو اپډیټ شو ښه په فلور پلین کې وي ته ولاړ یې دا ځای یادوي په کوم ځای کې ولاړ یې په فلور پلین کې ولاړ یې ټیک شو که نه فلور پلین 1 کې ولاړ یې دا ځای یادوي نه په فلور پلین کې تاسو ولاړ صحیح شو که نه بس دغه میچ په صحیح دا زموږ سره ټایټل بار شو ښه اوس دا نه دی دې ته زه ساین ان شوی یم نه نو چې دې ته زه ساین ان شوی نه یم نو زما نه د کلاوډ سره خبرې راځي نه زه خپل فایل په کلاوډ کې سیو کولی شم که نه صحیح ده ګورئ ساین ان ټو اټو ډیسک یا ایکسپلور پرچیز آپشن منیج لایسنس دا به دې کې نو ښه خبره ده چې ته دغه سره اټو ډیسک اکاونټ دي او زیات تر څیزونه چې دي نو د اټو ډیسک هغه ویب سایټ دی د هغې نه الو تعالی ډاونلوډ اجازت میلاویږي چې ستا به کې ته به د ساین ان وي پوه شئ که نه نو پښتو کې به مونږ دا ووایو چې دا سره راجوړه نه ښه خیال نه دی هر شی به کې په حساب کتاب باندې پروت دی اټو ډیسک کې به هم جوړی او مایکروسافټ اکاونټ تا جوړ کړی نه نو داسې به اټو ډیسک هم جوړی مایکروسافټ اکاونټ نو ایم ایس آفیس کنټرول کېږي ډېر شیونه دې کنټرول کېږي ښه دا مونږ ووایو مونږ پوه شو دا ټایټل بار دی او دا پکې کویک اکسس ټول بار دی او دا پکې انفو بار دی دا پکې څه دی انفو مطلب څه انفارمیشن ځان درالم هیلپ علم وغیره وغیره دلته کې به یا د انټرنیټ په تھرو او یا آفلاین دا به مخکې مینو بار به وي دی ته څه به یې ورته وي اوس ورته څه وایي اوس ورته ټیبس ورته وایي ټیبس ارکیټیکچر ټیب او دا ارکیټیکچر ټیب دی دا سټرکچر ټیب دی دا سیستم ټیب دی نه خو دا خو موږ راټاکو نه کنه دا به ما او تا دغه ځای کې کمانډونه اپلای کوو دا خبرې به ورسره کوو سیستم ټیب ته لاړم فیبریکیشن ګروپ ته رالم او دا کمانډ مې کلیک کو داسې انسرټ ته رالم لینک ګروپ ته لاړم هلته کې مې څه لینک کو ریبټ مې لینک کو پوهېږي خبره که نه نو دا زموږ سره ټیب دی دا ټیب د لاندې دا بلډ او دا چې لیکلي دا ګروپ نیم دی او دا دننه پکې څه دي کمانډز دي پکې صحیح ده که نه په دې خبرو باندې مو پوه شو دا ځای نه دی دا کوم چې موږ د ښکاري دی په دې ته خو یې څه لیکلي هم نه دي چې دې ته مونږ څه وویلی دا زموږ سره موډیفیکیشن پینل دی څه دی موډیفیکیشن پینل څنګه دی لکه مونږ پیریان یو چې مونږ ته دا پته ولګېده خیال دی د دې استعمال د هغه نه پته بیا فار ایگزامپل وال یو کمانډ دی هغه زه دلته کې د کلیک کېدو نه مخکې ماته په کوم ځای کې خبرې کوي په موډیفای پینل باندې خبرې کوي یعنې په دې ډالر کار نشته که نه داسې روم دی صحیح شو که نه په څه باندې خبرې کوي په موډیفای پینل باندې خبرې کوي سیسټم ته زه رالم په الکتریکل کې زه رالم الکتریکل اکوپمنټس په څه ځای تپوس کوي لګیا دی په څه ځای تپوس په موډیفای پینل تپوس کوي خیال یې درته ودې پېژندو او دلته کې به مونږ څنګه چې په اډوکیټ کې لاندې ټیکسټ ونډو وه موږ به کمانډ ورکوو لاندې به ښکارېدو داسې د دې دا پینل دلته کې دی ښه دا موډیفای پینل په دې کې نه موډیفیکیشن کېږي صحیح ده ښه جي دا چې اوس کوم پراپرټي مونږ ته ښکاري او پراجیکټ براوزر مونږ ته ښکاري صحیح شوه که نه دا دوه اهم ترین ځایونه دي پراپرټي نه څه مطلب او د پراجیکټ براوزر نه څه مطلب په پراجیکټ براوزر کې زمونږ هغه پراجیکټ چې دغه په یو سیکوینس کې پروت دي ښه صحیح ده که نه دا پکې نه وي لکه د اټوکیټ په شانتې پکې داسې نه وي چې بس پلین به په یو ځای کې پروت وي ګراوند فلور به په بل ځای کې کاپي پروت وي فرست فلور به په بل ځای نه مړته کې هر څیز به په سیریل کې پروت وي ښه ښکلی په یو سیکوینس کې به پروت وي دا دلته کې به دا تم برابر دی دا براوزر یې ولې جوړ کړی دی ښه لکه څنګه چې موږ ګوګل ته ځو هلته کې په ورکه باندې خو سرچ نه شي کولی ته ورته ووایې چې یاره زه ځم اټو ډیسک ته نو ته پکې هلته اټو ډیسک ولیکې نو بیا په اټو ډیسک کې چې ته دننه ځې نو هلته کې بل سرچ وي اټو ډیسک ته هغه خپل سرچ وي خیال دی نو ته داسې په یو سیکوینس کې روان یې دغه شان دی دا په سیکوینس کې زموږ سره څه دی اولنی فلور پلین دی فلور پلین په ځمکه دا کم چې زموږ دا فیټینګ دی دا ته پته ده چې اول خلک څه چل کوي
لایټینګ کوي خو په فلور پلین باندې، بیا لایټینګ خو کوي خو په څه کې؟ په سیلینګ کې. دا دوه خبرې د معلوم دي، نو زموږ چې کوم کار دي نو هغه به په دې کې دننه موجود دي. ښه، د پاور کار پکې راغی. پاور کار چې دی هغه خلک په فلور پلین کې کوي، په مخه که نه فلور پلین 1 او 2 او 3، نو دې ته پاور 1 او پاور 2 ته درېږي. ښه، بیا پکې 3D ویو ده، ځکه چې زموږ دا ټول څیزونه خو 3D، زموږ دا ټول فیملی چې دا هغه 3D صحیح ده که نه. او دا الیویشن دی د کوم طرف ته مونږه سیټ اپ کوو، دا زموږ سره سټاپ دی، او دا الیویشن بیا د ایست او نارت او د فرنٹ او د خیال دی ده که نه. ها، نو دا په یو سیکوینس کې پروت دی. نو پراجیکټ براوزر چې ستا نه کټ شو، په دې پسې خفه کېږم، پراپرټي د نه لاړه، په دې پسې خفه کېږم. صحیح ده. دا به ځي په دې اوله کې عجیبه عجیبه چلونه کېږي د خلکو سره که نه، نو په دې باندې پریشاني نه ده پکار. صحیح ده. ها، ویو ته رالم که رانه لم، دا خبره تعلق هم د ویو سره ساتي. ویو یې لاره ګډوډه کړه. نو دلته کې به راشي دا یې څه لیکلی دی؟ یوزر، یو آی دې ته وایي که نه، شارټ کټ یوزر انټرفیس. څه څه نه ورک دي، ستا نه پراجیکټ براوزر ورک شوی او ستا نه پراپرټي ورکه شوې وه. وایي که نه خبره، دا قصې به پکې معلوموم. دا ځای زما نه خو هغه ځای هېر دی، خیال دی که نه، ټینشن دی راته. دلته کې راشه براوزر ته نښه راغی که نه، پراپرټي ته نښه رانغی، د هر طرفه به یې ټچ کوو چې پته یې لګي. صحیح ده. نو دا زموږ سره پراپرټي ده د یو فیملی په حوالې سره، یو کمانډ په حوالې سره، او دا زموږ سره پراجیکټ براوزر دا د هغې سیکوینس دی. صحیح شو که نه؟ څنګه چې هلته الکتریکل پراجیکټ ون لیکلی داسې دلته لیکلی. ټیک شو؟ د دې خبرې څه مطلب دی چې هلته کې لیکلی دلته څه حاجت و، د دې دا مطلب دی کیدای شي ستاسو هلته کې بل یو پراجیکټ کولاوي. صحیح ده که نه؟ لکه څنګه دا جدا دی، دا جدا دی، دا خیر ما هغه ویو کولاو کړي چې ځکه داسې دی. دا خو د دې یو پراجیکټ هغه ویو ده، فلور پلین والا میچ چې ورته وایي، دی پکې ولاړ دی. صحیح ده که نه؟ نو دا به دې څنګه کټ کوم؟ دا خو اسمان لګي، دلته کې به زه لایټینګ کولاوم او هلته کې به لایټینګ ځي او سیلینګ به کولاو، دا به چې چلي. دا خو ما ته دا شی ډک شو، ډک نه شو. ته په کوم کې ودرېدل پکار دي ستا؟ دلته کې که ودرېږي او که په سیلینګ کې ودرېږي. په دې کویک اکسس کې به کلوز ان اکټیو ویو باندې به کلیک وکړې، کومې چې اکټیو نه دي هغه دې لر کړه. په کومې کې چې ته ولاړ یا پاتې شو، کومې کې چې مونږ نه ولاړه دې څه شو ودرېدو وتښتېدو که نه. او مخه راځي، دا داسې راځي، دا براوزر دی که نه، دا په مخه داسې راځي. ستا چې کوم یو پکار وي دا بیا درنېږي، ستا دا پراجیکټ به درنېږي که نه، نو دې څه کې لر به کوي، په لایټینګ کې پاتې شو. زه بس خیر الکتریکل ته چې زه راشم په فلور پلین کې به په دې 1 باندې ودرېږم. صحیح شوه؟ او دا کم کراس وهي، نو دا چې وایي ومالی شي مړه. اوس دا چې زه وایم چې بیا د پراجیکټ نه وځي، نو ما مطلب دا و د خبرې چې دلته کې دا پراجیکټ کولاو دی او پراجیکټ بل هم کولاوي دی شي. نو چې اصلا چې پراجیکټ براوزر دی لیکلی چې دا پراجیکټ 2 دی او ستا په ذهن کې د پراجیکټ 1 دپاره څه سیټینګ کول غواړي. درې څلور صحیح ده که نه؟ نو دې ته په خیال کې داسې څوک نه کوي، خو بیا هم چې خبره د سر نه تېره شوي که نه، که بیا یې څوک کوي او که نه کوي. ښه، په دې خبره باندې پوه شوي که نه؟ خیره، نو دا زموږ سره پراجیکټ ایریا ده، ډیزاینینګ ایریا ده. صحیح شوه؟ په دې کې چې کوم تا ته دا ښکاري دا څیزونه داسې دي، دا ویو ډایرکشنې دي. ښه، څه دي؟ لکه د طرح الیویشن او بلډینګ الیویشن دا درکړی دی، ایست نارت ساوث ویسټ. په دې باندې څه ودرو مخامخ به دا ته څنګه ښکاري که نه، دا بیا وروسته وایو. الیویشن کې باندې بلند دي، لکه زه په دې باندې ما ډبل کلیک کوم که نه، ما ته به د بلډینګ طرف ښکاري. هغه به ته وینې بیا ضرورت راځي که نه. صحیح شوه که نه؟ زه په دې کې رالم، په دې لایټینګ ودرېدم، دا نور مې ټول څه کړي. نو دې باندې ته ودرو، دې ته څه لیکلی؟ ایست الیویشن. دلته کې راشه نارت الیویشن، خو هلته په اخره کې ته ګوره الکتریکل لیکلی دی،
نه دا ویسټ دی ټیک شو کنه خیر نو دا زموږ سره څه دي ویوز دي نارت ایست ساوث ویسټ والا صحیح شو کنه ها دلته کې اوس وګوره دا څه دي دا ډرایینګ ټولز دي ها دلته کې چې موږ کوم ډرایینګ کې کار کوو کنه دا هغې څه دي دا پکې سکیل دی اما چې دا ته وګوره خیال دی که نه 1/8 او 1/1 نه شروع شوی دی په بله داسې تللی دی په لاندې باندې بیا بل شانتې راغلی دی 1:100 والا خبره پکې دا دی یاد دی ما چې دا د 1 انچ برابر 100 فوټه ته چې اعلان شوی وي 1 انچ پکې د 400 فوټ هم برابر دی ښه دلته داسې لیکلی 1 انچ ته زه 10,000 هم ویلی شم ما دې څوک ونیسي که نه زه په دې یا زه ځان خپل یو ورکوټ اسکیل جوړوم نو په کسټم کې به څه کومه جوړولی به شم دا واو دا خبره دا اوس سټینډرډ سکیل دی څه دي دنیا کې چې کوم استعمالېږي هغه دا دي اوس چې ته پکې کوم نوی ځان له جوړی شو بس هغه دلته کې جوړ کړه ټیک ده ښه دا د دغه سره تعلق ساتي د دې پروجیکټ سره صحیح ده که نه نو په دې کې څه خبرې نه کېږي ټیک شو په دې قصو بیسو پوه شوي که نه دا اوس هغه خبرې دي لکه موږ د دې پروجیکټ نه ځان خبرو که نه بیا به وروسته به ځان پورې خاندي چې لکه موږ ډېر کم واړه واړه شیزونه دا د دې نه سړی سمندر دی جوړ شي صحیح شو نو دا موږ انټرفیس او ټمپلیټ باندې دا بحث وکړو ورځم پسې ښه اوس کله چې موږ کار شروع کوو بې ډنګه کار خو نه شروع کوو که نه څه طریقه به استعمالوو که نه ما او تا چې کار کوو موږ ته پته هم نشته چې موږ په میټریک کې کار کوو په امپیریل کې کار کوو خیال دی ما خو امپیریل ګلاو کړی دی خو دننه پکې زه به کم یونټ سیسټم باندې کار وکړم صحیح ده نو دلته کې موږ به د پروجیکټ لپاره د ټول نه اولنی څیز څه دی سټارټینګ نه مخکې یونټ سیټ اپ دی پوهېږې که نه نو دلته کې زموږ سره ما تا دلته کې ورکړه یو ان موږ به په اټوکیټ کې یو ان انټر کوو څه به یې کوو او دلته کې چل کوو دلته کې یو ان دی یو ان انټر ته پکې حاجت نشته دا خبره د امپیریل ده مطلب په اف پی ایس سیسټم باندې موږ کار کوو اف پی ایس مطلب شو فوټ پاوند سیکنډ کنه ها نو انګل به پس کې کیلکولیټ کیږي انګل دا خبرې زده کولو غواړي انګل خو بس په ډیسیمل کې کنه په ډیسیمل کې نه انګل دا ستا دا تپوس نه دی دا زه چې کم چل کوم دا په ساینټیفیک کیلکولیټر کې وي که نه هلته کې چې ته کله ډیګري سلیکټ کوې که نه ګریډینټ دی پکې ریډینټ دی پکې ډیګري منټ سیکنډ دی پکې صحیح دی که نه نو که ستا په دې کې انګل په ډیګري منټ سیکنډ یا به ریډین یا به ګریډین باندې نو ته به هغه دې ته برابر یې خو زموږ دا همیشه صحیح چارج ته کې دا په ډیګري باندې صحیح شو ښه جی انګل موږ همیشه په ډیګري باندې سیټ کوو هغه که دا ځای او که بل ملګي ها ایریا یوه ایریا داسې راویستلي که نه چې په هغې باندې فلکس چې دی هغه به ډیزاین کېږي صحیح ده که نه یو بلب دی هغه زموږ سره څومره ایریا کور کوي خیال یې وته لکه موږ چې د غر نه یو لایټ ته ګورو د روډ هغه لایټ هغې داسې یو شیډ شانتې جوړ کړی ګلو یې جوړه کړه شیډ خو نه هغې ته څه وایي ګلو ورته وایي صحیح ده که نه هغه ګلو نو دا یو لایټ چې دی دی څومره ځایږي سره نو کېدای شي په سکویر فیټ کې که په سکویر فیټ کې نه و نو دلته کې راشه چینج یې کوه صحیح شو که نه سکویر میټر پکې دی چې څه ستا په کار یا پکې کاسټ پر ایریا خبره په ډالرو کې ده څه ده که نه ده کاسټ پر سکویر میټر یا ته چې کم کاسټ کیلکولیټ کوې هغه به په څه باندې په ډالرو کې به صحیح ده که نه او یونټ سیمبل دلته کې څه لیکلی دی ډالر نه دی لیکلی موږ ته وایي لکه ډالر مالر ورته مه لیکه صحیح دی که نه دا خو دلته کې ورکړی دی خو چې دی کله کاسټ راوباسي دی به ورسره څه کوي ډالر ساین به ورسره
نه ورکوي. صحیح شو که نه خیر ځکه چې دا زمونږ دا پی کې آر دی او که نه د چا هغه به ټي کې آر وي. ښه دا زموږ سره دی ډسټنس همیشه زموږ سره په ډیسیمل په اخر کې د فوټ سیمبل ورکړی دی ګورې ښه صحیح دی که نه یونټ سیمبل کې دلته کې فوټ او الف دا لینث دا ډسټنس دی آل اوور د ورلډ نه کوم ځای کې چې اف پی ایس سیسټم دی او که نه ښه آل اوور د ګلف کنټري کې ټول میټري دي. صحیح شو که نه ماس ډینسټي ماس همیشه وزن که نه په پاوند کې که نه نو دی ځکه په پاوند پر کیوبیک فیټ کې دی. روټیشن د ده په ډیسیمل ډیګري کې دی. سلوپو د ده په انچ کې دی. رایز اوور 12 انچ یعنې دې ته نه ځو موږ پکې سلوپونه ملوپونه پکې زموږ تعلق نه ساتي. سپیډو صحیح شو که نه دی تا داسې ورکړي دي چې دلته کې چې کوم یونټ فارمیټ لګېدلي دي چې ستا ته د هغې علم وي ښه په ټایم سره په اخره کې څه لیکلی دی هسې ورسره لیکلی دی او والیوم سره په اخره کې کیوبیک فیټ دی د کرنسي سره په اخره کې اشاریه ده یعنې ډیسیمل دی. صحیح ده که نه دلته پکې دا سیمبل شته دا جد نشته ټیک شو ښه او کنه دا به ته ګورې یا تاله چا پراجیکټ راولېږو اول به له یونټ ګورې چې دا ته په څه کې کړی هلته کې خو لاندې پته لګي خو نه خیر خپل دغه دپاره پوهې دپاره به څه چل کې دا به چیک کې صحیح ده ښه لازمي به چیک کې ټیک شو ښه دا خبره خو دا کامن خبره وه کامن دا به الکتریکل والا هم کوي دا به میکینیکل والا هم کوي دا به آرکیټیکچر والا هم کوي سټرکچر والا به هم کوي څه به کوي کامن پراجیکټ یونټ به هغه ځان ته څه کوي سیټ کوي ښه د پراجیکټ شروع کېدو نه مخکې دا کامن دی کامن اب ځان ته اب سیټ ومي خو نه دا به لکه مطلب د هغې په مطابقت سره به کار کوي که نه هغه سړي بیا بیلنس برابر شوی کامن اوس په دې کامن باندې کلیک کړه اوس څوک دي کار څوک کوي اوس خو زموږ الکتریکل انجینران ناست نو داسې به څوک به پکې انرژي پکې شته ما ته دی لکه انرژي انالیسس پکې الکتریکل سره ایچ وي اے سي ها دا میکینیکل والا پراجیکټ دی. انفراسټرکچر سیول انجینیر انفراسټرکچر والا دی که نه خیال دی پایپینګ یعنې پلمبینګ او سټرکچر د سټیل دا ډیزاین بلډینګ دا سټیل نه کلکولیټ کوي سټرکچر ډیزاینر راغلی ها مطابق څه یو الکتریکلی ایشا ها اوس موږ ته زمونږ یونټ میلاو شو صحیح شو اپیرنٹ پاور به په صحیح په وي ای باندې به څه به اوس په دې باندې کلیک دا دلته کې ما دا لیکلی دی دا یې څه لیکلی دی وولټ امپیر وي ای څه مطلب شو دی به په وولټ امپیر کې کالکولیټ کېږي صحیح ده که نه دا ما بیا جدا ومې لیکل ولا نو څه وایي صحیح ده نه دلته ګوره کیبل ټری سایز دا خو څه خبره نه ده دا نه دا ورپسې کیبل ټری سایز که نه دا سایز د په انچونو کې ورکړی دی که موږ دلته دویم نمبر وګورو که نه دا خو ملي میټر کې دی که نه دا خو چې ما ملي میټر اړولو چې په ملي میټر کې وشو ځکه د width of rise of a cable tray used for electrical installation مطلب زما خبرې دا ده چې دا د دې width چې دا به ته په انچونو کې دلته کې ګورې ملي میټرو کې هم کتی شي که نه دا خبره خو نه کوي خو به تا ته پته چې وروره څو ملي میټره پکار دی دا دغه کپنۍ ته چې هر یو کپنۍ ته یو شپږ میاشتې به په تا باندې څه کوي ټریننګ به درباندې کوي تا ته داسې هم نه وایي تا ته به ته به یې الکتریکل انجینر خو په تا باندې به بیا هم پیچکز او پرې سره یو ته به د هغه سره ایکسپیرینس کې د هغه نه به ځان پوه کړي نو بیا به ستا ولنی لیول به ورکوټوي مطلب ته به اسسټنټ الکتریکل انجینر بیا به الکتریکل انجینر شي بیا به د هغې نه پاخوا رواني مړه نو مطلب دا چې دا ټینشن ماله چې لکه دا شی به ګوره چې ما ته زده شي که ما ته به زده نه شي نو زموږ دا آفیس ورک دی آفیس د ما خبرې مطلب دا چې به تا به څوک پیچکس او په لاس راوالي پیچکس په لاس نو ستا لیول به ډاون وي
نو هغه به راته د پیچکس دا به تا ته ډیفرنس وښود چې لکه چیف سرور څه کوي او دا چیف سرور که دا چیف الکټریکل انجینر څه کوي او اسسټنټ به څه کوي که نه یا ما دا ډرینګ جوړ کړو دا پرنټ کا یا دا ډرینګ هغه پلاني لویسه یا دا پلاني سټور نه سامان نه واله په دې چلولو کې به ستا تجربه ورو ورو روانه وي شپږ میاشتې تېرېږي 3 میاشتې یا شپږ میاشتې دا ټریننګ وي نو ته به راغلې ښه کلر ټمپریچر صحیح لیکلی دی color temperature measure of the color of light indicating how warm or cool the light appears پوهېږې که نه هغه به په څه باندې مونږ راکړو په کې باندې ښه یا به یخ یا به هغه یخوالی ګرموالی کنډویټ سایز ته ګوره دا به په انچونو کې صحیح ده که نه مونږ دا خبره په انچ دی په اف پی ایس سیستم دی دا مونږ کنفرمیشن دی چې او په رښتیا اکثر ته په امپیریل کولاو کې یاره دا ټول څیزونه په میټر وي داسې په کې ځکه مونږ دا لیکو سټډي کوو پوهېږې که نه خبره ها وګوره دی د ډایمیټر اف کنډویټ یوز اف الکټریکل وایرینګ ها ورپسې خبره ده کاسټ ریټ انرژي صحیح وه ده کرنسي ده که نه اور پر برټش ترمل یونټ دا په ایچ بی ټي باندې هغه کالکولیټ کوي صحیح ده که نه د کاسټ وذ پاور یوزیج پر اور پر بی ټي یو څه ته وایي دا برټش ترمل یونټ دی صحیح ده که نه کېدای شي دا پکې زموږ دا پکې زموږ سره نه پکارېږي خو خبرېدل خو دې ستا پکار دي چې دا څه به زه به کار پسه کوم یا دا ښه دا ورپسې هم ټول د کاسټ خبرې دي نو هغه په بي ټي یو کې دي دا ورپسې هم د کاسټ خبره ده په بي ټي یو کې ده که نه صحیح شوه کرنټ خو موږ ته پته ده چې راپسې کي څه کي شته یې که نه ما لیکلی دی که نه دی د فلو آف الکټریکل چارج ان ا سرکل هغه زموږ سره په څه کې دی په امپیر کې دی ښه demand factor څه شی the ratio of the maximum demand of a system to its total connected load صحیح ده که نه پرسنټیج به خلک دي نه پرسنټیج به دې لپاره دي چې اخوا دا څه مسله مطلب دا چې های لو والا خبرې دي که نه که د کاسټ په حوالې سره که د لوډ په حوالې سره چې دغه نه شو دا به صحیح وایي اوس دا پکې افیکیسي ده ښه اوس ورته ګوره داسې لیکلی دی ها څه وایي وایي دا اوس تا خبرې دي که نه او دا لمن څه ته وایي دا هم دغې راځه چې کومه خبره کومه که نه هغې ته نه وایي لومنس او صحیح شو که نه اکثر هلکه په دې کې لومنس څه دي هلکه په دومره لایټینګ یې کړی و مړه سترګې لاره تباه کړې نه هغه سترګې تباه هغه ټکی دا دی د ضرورت نه زیات کار کړی دی خیال دی د نجدي سې ونی شي ښه ورپسې زموږ سره څه ده فریکوینسي ده هغه همیشه په هارټس کېږي که نه او دا څه دی ایلومینینس په دا به په اف سی کېږي نو اف سی څه شی دی صحیح شو که نه ښه اوس زموږ سره اوس په دنه کې دا به ستا ته دا خبرې رایادېږي ځکه دا به تا کړي ها دا ورپسې چې هم دا برنۍ خبره ده فلکس پکې راغلو خیال دی خو دا زموږ سره څه دی 12 څه دی علم باندې به دا مونږ پېژنو صحیح ده که نه ښه انټنسټي به په سی ډي باندې پېژنو سی ډي څه ته وایي دغه ځای کې وګوره صحیح شو که نه فیل به ستا خو خبر به دې مونږ صحیح دی که نه ښه دی الکټریکل پوټنشل به پاور دی پکې هغه چې موږ ته پته ده پاور ډینسټي دی پاور ډینسټي پاور پر لینث دی پکې دا موږ ته معلومه خبره ده دا پکې اوس الکټریک ریزسټیویټي چې ده که نه هغه په څه کې ده په اوم کې ده صحیح شو که نه ټمپریچر خو تا ته معلوم دی واټیج دغه شو او وایر ډایمیټر ښه وایر ډایمیټر صحیح ده 129 کیلو 29 واټ 29 هغه څه کې خو دې دلته په څه کې لیکي ملي میټر کې یا په انچو کې دلته کې وګورئ انچز لیکلی دا ته ملي میټر ته هم راوستی شي مطلب دا لکه ستا سره ډېرې خبرې په فوټونو کې یا په فوټونو کې که کمې خبرې چې ستا سره په میټر ملي میټرو کې دي هغه ملي میټرو ته راواړه پوهېږې که نه
ملي میټر کې نو دا لکه څه ټینشن نشته کته دلته کې ها بل خبره دا خبره باندې ته پوه شوې کنه د یونټ په حوالې سره موږ دا خبرې کوو ها دا ټول نه غټه خبره به کیسه ده اوس دا خو موږ یونټ سیستم شروع کړی دی فار ایگزامپل یو لاین دی لاین د لاین لپاره موږ سره د ال آی کمانډ دی سره یا په دې ارکیټیکچر کې دلته ودرېږه سیستم کې دا خبرې نشته په ارکیټیکچر کې ودرېږه لاین سلاین ماډل لاین دا د لپاره څه کمانډ دی لیکلی وته دی ال آی زه لیکم یو ال آی مې راوستو ال آی صحیح لیکلی دی 16 فیټ دی خیال دی دا د ویلیو د ورکولو هم اوس طریقې دي لکه زه دا 16 فیټ علمه که نه سوله به والم خو له پاسه بې سیمبل نه کوم انټر مې کو دا 16 فیټ شو څو شو ها اوس دلته کې رالمه په 16 فیټ باندې ما سیمبل ولګوئ د پوټ سیمبل دی څه شو بیا هم 16 شو دواړه یو شان شو اوس ماله پکار دی یو ویلیو زه دې له ورکومه 10 فیټ او 6 انچ 10 فیټ نو په 10 باندې ما د فیټ نشان لګولی که نه په 6 باندې مې څه نشان ورنکړو که ورکوم نو دلته کې به داسې ورکړم خو حاجت ورته نشته نو 10 فیټ 6 انچ شو که نه شو ښه اوس دویمه چې نه دا ویلیو داسې نه ده پکار 10 سپیس 6 نه مې په 10 باندې سیمپل ورکو نه مې په 6 باندې سیمپل ورکو دا ته انټر کا د دې هم مطلب څه شو 10 فیټ 6 انچ تا ته چې دا ویلیو په کومه طریقه باندې ورکول اسان وایي کله خبره نو دا زموږ سره دا کیسه چې ده دا داسې ده صحیح شو دې ګورئ سلیکشن او دا غیسې بیسې لا نه کېږي ځکه چې موږ لا په دې کې کار کوو ښه ال آی یونټ ته رالمه ما یې دا دا لینت نه دی لینت دا په فیټ اینډ فریکشنل انچز کې نه دا په څه په ملي میټر کې به یې مړه په څه کې به دا ال آی اوس راواله اوس تاله څو ملي میټره پکار دی هغه ورکولی شي خو ته وایې چې یاره 3 فوټ په ګوره چې د 100 ملي میټره به راوي دا شی زه 3 فوټه خوا کوم خو چې دا ویلیو زه په څه کې ورکړم په 3 فوټ کې ورکړم مړه وطن لري مه لګوه انټر یې کړه ال آی راواله په دې ځای کې نه روان شه او 3 فوټ کې ورکړه مړه ته یې مه کنورټ کوه ځان به خپله کنورټ کړو پوهېږې که نه هغه څه چل وکړو ځان یې به خپله کنورټ کړو یعنې 3 فوټ دی دی څه دی نه دی ښه یونټ ته راشه ته او هلته کې دی موږ له په څه کې لیکي ګورو ته موږ دلته کې راوړو دې دا خو هسې چې کومه ډایمنشن چې کوم دلته کې وګورئ 914.4 سره ام ام اوس وایم یونټ ته راشم او دا دلته کې دا ام ام په ځای باندې بیا واپس فیټ اینډ فریکشنل انچز ته راوړم ته اوس چیک کړه डी आई शॉर्टकट अच्छा वाले دا ٹھیک شو مطلب دا دی کته چې په میټرو کې ولاړ یا په ملي میټرو کې ولاړ نو ته خپل ویلیو بیا هم په فوټ او په انچ کې ورکولی شي پوه شې دغه ټنشن پکې نشته ښه زه چې څه رولز دي جواب فالو اپ کوم نو ښه په دې خبرو باندې پوه شوې که نه بس دی که ځم پسې دا به بیا انشاءالله سبا د خیر سره ټیک ده خیر دا بیا زموږ پراپر کار چې دی هغه را روان شوی دی ښه اوس انشاءالله په دې باندې ډېر زیات مطلب دی وګوره دا زموږ یو د ریویټ آرکیټیکچر ریلیټډ جنرل کلاس دی بیسیک کلاس دی جنرل نو بیسیک کلاس دی ښه چې انشاءالله په دې خبرو باندې پوه
نو مخې ته تله به انشاءالله اسانېږي ورو ورو ښه. بس ته دا دې ځای پورې پوهېږې نو بیا انشاءالله نیکسټ د خیر سره کلاس